د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او زما هیواد یا میهنمن د خپرونې درنو مینوالو د کونړ له ولایت څخه د محمد ناصر ملنځي سلامونه ومنئ. هیله ده چې ټول درانه لیدونکي به روغ او جوړ یاستئ. د افغانستان د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزیر محترم مولوي نورجلال جلالي کونړ ته سفر کړی و. نوموړي د خپل سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې یو شمېر روغتونونه ګټې اخیستنې ته وسپارل او د ځینو هغو چارې پیل کړې. په همدې مناسبت په کونړ ولایت کې د دیني عالمانو، قومي مشرانو او عامو خلکو لویه غونډه جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د عامې روغتیا وزیر او نورو ویناوې کړي دي چې بشپړ جریان ته یې ستاسې توجه راګرځوو. د افغانستان د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزیر مولوي نورجلال جلالي کونړ ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت 200 بستریز روغتون نیمګړې چارې پیل کړي. د دې روغتون د بنسټ ډبره د تیر جمهوریت پر مهال کېښودل شوې وه چې هغه مهال یې یوازې 40 سلنه د رغونې چارې ترسره شوې وې. کله چې اسلامي امارت په ټول هیواد واکمن شو، د کونړ ولسونو یوازینۍ غوښتنه له لوړپوړو امارتي چارواکو همدا وه چې د کونړ روغتیايي کمپلیکس پاتې چارو رغونې ته اوږه ورکړل شي او د خلکو دغه لویه هیله پوره شي. د کونړ د روغتیايي کمپلیکس د نیمګړو چارو د پیل په تړاو د اړونده ولسوالیو لسګونو دیني عالمانو، قومي مشرانو او مسؤلینو لویه غونډه هم جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د عامې روغتیا وزیر محترم مولوي نورجلال جلالي په خپلو خبرو کې د کونړ ولسونو ته د دې ولایت د 200 بستریز روغتون د نیمګړو چارو د پیل له امله مبارکي وویله. ښاغلي جلالي وویل د څو لسیزو جګړو په ترڅ کې د هیواد هرې برخې زیان لیدلی. اوس له یوه سوچه اسلامي نظام برخمن یو او د وطن آبادۍ ته به اوږه ورکوو. زموږ ستاسو څه کم 50 کاله جنګونو ځپلی دی. د دغه نه جنګ نه وروسته ابادي دا یو څه زور غواړي. ځکه دغه تعمیر که ته ورانې د دې ورانې شاید چې په یو هفته کې وشي، خو بیا جوړېدلی کلونه اخلي. څه کم 50 کاله دلته ورانې شوی دی، دلته خدمت که شوی دی نو کم شوی دی. زموږ ستاسو ګاونډي ملکونه موږ تاسو عمرونه هم دومره کم نه دي. زموږ ستاسو د سترګو خبره ده چې هغوی په کم حالت کې وو، موږ تاسو په کم حالت کې وو. هغوی اوس کم حالت کې دي او موږ تاسو کم حالت کې وو. یوازینۍ وجه دا ده چې موږ تاسو جنګونه وزغمل، موږ تاسو تکلیفونه وزغمل. خو دا د افغان ملت دپاره یو افتخار دی. قهرماني وکړله. افغان ملت امتیازات لري ډېر. یو لوی امتیاز یې دا دی چې د صحابهو په شان د دین او د دنیا کله چې مقابله راغلې ده، دنیا ته الله ته ورکړې ده او دین یې ټینګ کړی دی. موږ یو اشغال د روسانو ولیده، ټول ملت یې مقابل کې قیام وکړو، جهاد یې وکړو، قرباني ورکړله، شهادتونه یې ورکړله، ویراني یې ولیدله. بالاخره هغه اشغال ته د پای ټکی کېښود، شکست یې وکړو. افغان ملت بادیانته ملت دی. قرباني د دې دپاره وه چې موږ په دې خپل هیواد کې شرعي نظام غواړو. په ټوله دنیا یې غواړو. خپل هیواد چې په کوم مسلط یو، بل نظام نه منو او نه زغمي افغانان. که څه هم هغه هدف ته ونه رسېدو، د هغې نه وروسته بیا څه لږ ګډوډي، بیا د اسلامي امارت سابقه دوره لږ وخت دپاره م اسلامي نظام ولیده، خو د لمر په شان یو څرک و او بیا دنیاوالو ونه زغمه، بانې راته جوړې کړلې. بالاخره دغه حالت ته راورسېدو. بیا د هغې مقابل کې دغه 20 کلنه مبارزه، دغه قرباني، دا څوک نه وایي چې دا ما وکړله او زما په قربانۍ باندې. د ټول ملت، دا ملت که هغه ښځې دي او که نر دي او که ماشومان دي، د ټولو خلکو قرباني ورکړله، بېسارې قرباني ورکړله. الحمدلله د هغه نعمت نه برخمن شوي یو. اشغال پای وموندله. اشغالګر ځوړند خجالت د ملک نه وتلي دي. اوس 20 بانې جوړوي اشغالګر او د هغوی ته چې چا تمه ده، مزدورانې دي، 20 قسم بانې جوړوي. هغه باګرام دی، تاسو سره تجهیزات دي، هغه غواړم، دا غواړم. خو پوهېږي په دې باندې چې د ملت دومره قرباني ورکړې او دومره غیرتي ملت دی، دا هېچا ته یو لیش خاوره نه پرېږدي.
نو اول قدم کې زمونږ ستاسو یو لوی نعمت د اسلامي امارت د اسلامي نظام دی. الحمدلله جنګونو نه خلاص شوي، جړه نشته دی، مرګ و مردن نشته دی. یو درې ته به په لسګونو یو ولسوالۍ ته به د دې نه پورته په لسګونو مړي را روان وو، زخمیان به وو، جړه به وه، فریاد به وو، ورانۍ به وي، هغې نه خلاص شوي وو. ملک هم خپل دی، اراده هم خپله ده، فیصله هم خپله ده، شرعي نظام دی. په الله یقین وکړئ. اوس خو نو واضحه کېږي د ورځ نه بلې ته د لمر په شان واضحه شوله چې اسلامي امارت دا مسؤول دا څوک دي؟ دا د دې ملت بچیان دي او دا د بل چا مزدوران دي او که نه خپلو ارادو والا دي چې خلک ارمان کوي چې موږ خو داسې فکر نه کوو، موږ خو دا به زمونږ په فرموداتو باندې، زمونږ په هدایاتو باندې، زمونږ په فرمایشاتو به چلیږي. دا خو داسې نه کوي که نه، خلک فریاد دې ته کوي. نو الحمدلله شرعي نظام دی، خپل اراده ده، خپل ملک دی، خپل نظام دی او شرعي نظام دی. تاسو په الله یقین وکړئ. زموږ ستاسو امیر که تاسو د هغه د علماو سره ناست دي، د هغه علمیت ته، د هغه د علمي عمق ته، په دې ملت باندې نهایي زیات شفقت او مهربانۍ ته وګورئ او ووینئ، بیا به ووایي د الله تعالی یو نعمت دی، الله تعالی یو کرم دی چې الله تعالی داسې یو امیر راکړی. مونږ په تاسو باندې احسان نه کوو، دا د دې ملت په مونږ باندې حق دی او د الله تعالی نه به غواړو چې دغه خدمت کې تاسو هم راته دعا کوئ چې الله توفیق راکړي. موږ سره د ګاونډیانو دا کینه هم په دې ټکي باندې ده چې زه ستا سنترال وم ولې دې پرېښودلم، هر څه چې کوې ما نه تپوس کوه، ما نه پوښتنه کوه، ما ته مخ راړوه. مونږ افغانان آزاد دي، افغانان چې دا دونه قرباني ورکړله غلامي نه قبلوي. موږ خپل نظام ته پرېږدئ چې هر څه کوو. نو الحمدلله په هغه کې محتاجي ډېره نه لرو او د دنیا روابط هم انشاءالله نږدې وخت به تاسو خبر شئ. موږ د نورې دنیا سم په دې بخش د صحت په بخش کې هم د تجهیزاتو، هم د ارتقا د ظرفیتونو، هم د دوا رابطې لرو او وعدې لرو، هغه به هم نهایي شي. اسلامي امارت د هیڅ چا غلامان نه دي، د هیڅ چا فرمایشات نه اخلي نه یې مني، خپلې فیصلې په خپله باندې کوي. نو ښه به دا وي چې د دې نظام حفظ و مراقبت ته ټول ځانونه وباسو. انسانان یو کمزوري به وي، مونږ هم دا نه وایو. په الله یقین وکړئ که یا ځان ته وزیر ووایم په دې نوم باندې هم کله حیا راځي. زه د دې بخش خادم یم، والله دا خدمت معنا ده چې په دې افتخار کوم او دغه غرور دی الله ما کې نه راولي. ما ته ځان معلوم دی چې پرون څوک وم، بله ورځ څوک وم، نن څوک یم او سبا. موږ د دې ملت بچیان یو، دې ملت کې زیږېدلي یو، دلته رالوی شوي یو، دې کې به مرو. د کونړ والي مولوي قدرت الله ابو حمزه وویل خوښ یو چې د کونړ لوسونو لپاره د 200 بستریز روغتون د جوړېدو چارې پیلېږي. د کونړ والي زیاته کړه د اسلامي امارت د مجاهدینو د قربانۍ یوه لویه موخه دا وه چې په دې ملک کې اسلامي نظام حاکم شي. دغه موخه رب تعالی ترسره کړه او د دې نظام ټولو بنسټونو رغولو ته د اسلامي امارت مسؤلین جدي پاملرنه لري. په دې خوښ یو چې نن په داسې یوې غونډې کې سره راټول شوي یو چې د کونړ ولایت د مرکزي روغتون د پاتې کارو د افتتاح ورځ ده. په دې باندې خوښ یو ځکه دا روغتون هغه روغتون ده چې د کونړ ولایت قومي مشرانو علما کرامو له کومه وخته چې کونړ ته مو راغلي یو بار غوښتنه وه او واقعا دا هغه یو مشکل و چې د کونړ ولایت مرکزي روغتون چې اوس کوم خدمات پکې کېږي هلته تنګسیا وه د مریضانو تنها د کونړ نه بلکې د نورستان د ولایت مریضان هم د کونړ ولایت مرکزي روغتون ته اکثره مراجعه کوي. ډاکټر صاحبان هم ورسره په تکلیف وو
نو خوښ یو چې نن د دغه روغتون د پاتې کارو د افتتاح ورځ ده. الله پاک دې کارونه په خیر سره پای ته ورسوي. قومي مشرانو، مسؤلینو، مجاهدینو ټولو ته دا خبره ثابته شوې ده او ټولو ته دا خبره معلومه ده او په ډیرو غونډو کې هم دا خبره مو کړې ده چې د اسلامي نظام پر راتګ سره، د اسلامي امارت پر راتګ سره دا جذبه د موږ له ټولو مشرانو سره شته، دا فکر ورسره شته چې په اول قدم کې باید موږ هغه څه وکړو چې افغانستان یو اسلامي ملک ده. 40 کاله 50 کاله د اشغالګرو په مقابل کې مقابلې شوي دي، په لکهاو شهداو یتیمان لرو. محترمینو، لکه د اسلامي نظام په راتګ او د اسلامي نظام د جوړېدا، د اسلامي نظام د بقا دپاره ټول افغانان څنګ پر څنګ سره ولاړو. نظام مو راوست، اوس د دغه اسلامي نظام د ساتنې لپاره هم باید ټول سره ولاړ یو او د اسلامي نظام د بقا لپاره باید موږ تاسو کار وکړو. محترمینو، د ملک جوړېدا په دوم قدم کې تاسو ته هم دا خبره ثابته شوې ده او په عمل کې تاسو وینئ د اسلامي اردو له جوړېدا سره د موږ د اسلامي پولیسو له جوړېدا سره او د موږ د استخباراتو له قطاعاتو او منظم تشکیلاتو سره چې دا په کم وخت کې منظم شوي او جوړ شوي. په 4 کلو کې الحمدلله د موږ دا تشکیلات ټول منظم دي. دا د الله پاک نصرت ده، دا د الله یو انعام ده. سره د دنیا له تحریمونو، سره د دې مشکلاتو، دا د الله پاک یو نصرت بولو، د الله انعام بولو. او په څنګ د دې کې داسې پروژو باندې کار کول چې هغه د افغانانو خوب خیالو د ملک په سطح باندې نن کارونه پرې باندې روان دي. ګورئ، دا یو حقیقت او واقعیت ده. که په دې سترګې پټوو، داسې مثال لري لکه اوس چې زه دلته په دې منبر ولاړ یم، لمر ته ګورم دا لمر نه ده. که په واقعیت او حقیقت باندې حقایق موږ تاسې ووایو، له دې مشکلاتو سره د داسې پروژو پیلېدا او په داسې پروژو باندې کار کول، که دا د الله نصرت نه وي، دا امکان نه لري. زموږ دا عقیده ده چې لکه څنګه الله جل جلاله په نظامي ډګر کې الله دې موږ مرسته کړې، په سیاسي ډګر کې الله مرسته کړې، دا رقم په اقتصادي ډګر کې الله دې موږ مرسته کړې. د کونړ عالمانو شورا رئیس مولوي عبدالقهار صدیقي وویل د اسلامي نظام د مسؤلینو دا فریضه ده چې ولس ته به اسانتیاوې برابروي او پر ولسونو لازم دي چې د نظام ملاتړ وکړي. د حکومتي خلکو او د حکومت او د اسلامي نظام دا فرایضو کې ده، اولنو اهدافو کې ده، اولنو مقاصدو کې ده چې ولس له سهولت باید د حکومت د هر وګړي، د هر مسؤل، د هر سطحې چې وي، د هغه دا فکر وي چې زه به دې ولس ته د خلکو ته سهولیت څنګه ورکړم په دې خپل چوکاټ. او زمونږ او ستاسو دا فریضه ده چې د دې نظام په هر خبره، په هر حکم، په هر ادا، په هر پالیسۍ به شکر ادا کړو. یعنی که یوازې د امن په حواله باندې
موږ وګورو چې الله پاک کوم نعمت راکړی دی د دې شکر موږ نشو ادا کولی. ښه حکومت الله راکړی، ښه نظام الله راکړی، یو مو امیر دی، یو مو نظام دی، یو مو قانون دی، یو مو فیصله ده، یو محکمه ده، وحدت اتفاق. بل پلو د کونړ عامې روغتیا رئیس قاري مظفر مخلص وویل د 200 بستریز روغتون د پاتې چارو پیل د ولسونو غوښتنه وه. د عامې روغتیا رئیس زیاته کړه د تیرو 4 کلونو په اوږدو کې دومره پرمختګونه شوي چې د تیر حکومت په 20 کلونو کې نه تر سترګو کیږي. شکر ځای دا دی چې نن موږ او تاسې په کوم مجلس کې قرار لرو، دا د ټول کونړ د ولسونو یوه هیله وه، یوه ارزو وه چې نن هغه ورځ راورسېدله چې موږ او تاسې په دغه مجلس کې راجمع یو چې زموږ د دغه 200 بستریز روغتون کومې نیمګړې چارې وي د هغې د بیا اعمار او د بیا کارونو شروع کېدو افتتاحیه مراسم دي. نو اسلامي نظام زموږ دپاره یو لوی نعمت دی. الله رب العالمین دې موږ ته د دغه نعمت په صحیح معنا باندې د شکر ادا کولو توفیق را نصیب کړي. زما ورونو که ګورو په نش امکاناتو باندې په دې 15 کالو کې یا 4 کالو کې موږ په ټولو برخو کې کوم پرمختګونه ګورو، دا د دې شاهدي ورکوي چې زمونږ د اسلامي امارت دغه لوړې کچې مشران دغه خپل مسؤلیت امتیاز نه ګڼي او د خپلو ولسونو هغه ضرورتونه درک کوي او په کوم ځای کې ولسونو ته ستونزې او مشکلات دي د هغې مشکلاتو لپاره د حل لارې چارې لټوي. یوازې که لنډه رڼا په دې باندې واچو چې موږ سره دلته په دې مجلس کې د ټولو ولسوالو قومي مشران سپین ږیري موجود دي، که صرف د صحت په اړوند باندې خبره وکړو چې په دې 4 کالو کې د الله رب العالمین په فضل او کرم سره داسې نه چې دا امتیاز موږ ځان ته ورکړو چې دا زموږ په وجه باندې د الله رب العالمین په مدد او په نصرت سره زمونږ د دغه ولسونو او قومي مشرانو په قوي ملاتړ باندې زمونږ د ولایتي ادارې په قوي سپورټ باندې او اخر کې چې مونږ د وزارت مقام رهبرۍ ته د خپل کونړ ولسونو هغه ستونزې او مشکلات رسولي او هغه ځای کې زمونږ هغه غوښتنو ته مثبت جواب راکړی، نو که بالمشاهده مونږ او تاسې ګورو د تیرو 20 کلونو سره مقایسه کو نو د صحت په اداره کې به دومره پرمختګ نه شوی. بیا هم په دې ځای کې ټولو ولسونو ته ډاډ ورکوو چې زمونږ هغه امکانات په لاس باندې راځي، اسلامي نظام دی د دې دپاره چې حق پکې حقدار ته ورسیږي. نو دغه کم امکانات چې په 4 کالو کې لاس ته راغلي دي الحمدلله په دې مطمئن یم چې دغه ویش به عادلانه شوی. په دې مراسمو کې د کونړ دیني عالمانو هم په ویناوو کې د کونړ ولسونو لپاره د 200 بستریز روغتون د جوړېدو چارې وستایلې. الله د امارت اسلامي له نورم دغسې توفیق ورکړي چې داسې د خیر کارونه د ولس لپاره ایجادوي. ورونو د انسان ترکیب د 2 اشیاو نه دی، یو د انسان روح دی او بل د انسان بدن دی. د انسان د روح اصلاح د الله په دین باندې کیږي، په صحیح عقیده او د قرآن او د حدیث په نشر باندې کیږي. لله الحمد که منګ او تاسو ګورو نو دا خدمت هم په کامل طریقې سره په امارت کې روان دی، منګ یې تاییدوو. دویم د بدن اصلاح ده، نو د بدن په اصلاح کې د ټولو نه اهم هغه د انسان صحت دی، ورپسې امنیت دی، ورپسې عدالت دی. دا چې نن د علی قدر وزیر صاحب په دست مبارکه باندې د دې ولایت د هسپتال کار شروع کیږي،
دا د دې انسانانو د خیر یو لویه ذریعه ده. الله دې دا په خیر او عافیت سره سرته ورسوي او موږ او تاسو ولسونه دې الله په دې باندې خوشحاله کړي. ان شاء الله زه په دې مطمئن یم چې زمونږ مشرتابه امیر المؤمنین زمونږ د یو عسکر نه واخله تر رئیس الوزرا پورې د ټولو هوډ دا دی چې افغانستان خودکفاف شي. نو چې کله خودکفاف کیږي زمونږ په سلګونو او زرګونو هیوادوال نن په نورو هیوادونو کې ایثار پاتې دي، د علاج دپاره تللي دي هلته ایثار پاتې دي. وجه دا وه چې دلته هغه مشینګرینې هغه طبي آلات چې ورته ضرورت دی موجودیت نه لري. نو ښه خبره دا ده، غوښتنه مې دا ده چې دغه مشینګرینې دغه د معایناتو اسباب دا هم پوره شي په شفاخانو کې او زمونږ دپاره موږ خودکفاف شو د صحت په بخش کې، لکه په ټولو نورو بخشونو کې الحمدلله موږ خودکفاف یو. خو موږ د هند یا د پاکستان یا د ترکیې یا د نورو همجواره هیوادونو د احتیاج نه خلاص شو په دې هکله باندې. نو د جناب علي وزیر صاحب مخ دې طرف ته راړوم چې ځان له د کونړ مشکل نه بلکې د ټول افغانان زمونږ رونه دي او هغه ټول د یو بدن حیثیت لري. د ټولو خدمات داسې وشي چې موږ په دې برخه کې خودکفاف شو. د کونړ د ولسونو لپاره د دغه 200 بستریز روغتون په جوړېدو قومي مشرانو هم خوښي څرګنده کړه او په دې برخه کې یې د اسلامي امارت د مشرتابه او د عامې روغتیا له وزیر مننه وکړه. دا زموږ او ستاسو د ولسونو غوښتنه وه او زموږ دې غوښتنې ته جناب وزیر صاحب، والي صاحب، د علماو شورا محترم رئیس صاحب دوی زموږ د غوښتنې د اواز د ولس د غوښتنې اواز دا د امارت اسلامي زعما او مشرانو ته رسولې ده او نتیجه پایله یې دا شوه چې د دې تعمیر پاتې کارونه نن د افتتاح ورځ انشاءالله افتتاح کیږي. په دې موږ د امارت اسلامي د مشرانو نه، د جناب وزیر صاحب نه، د والي صاحب نه، د علماو شورا د محترم رئیس نه د زړه له تله مننه کوو چې زموږ د ولس غوښتنه زیاته ورسوله او زحمت یې نتیجه ورکړله او د نعمت موږ د پرانیستې د اقتصادي غونډې شاهدان یاستو. په تېرو شلو کلونو کې په یو ولایت کې هم دونه کار نه دی شوی لکه دا اوس چې په دې 4-5 کالو کې وشو. حقیقت به یو د حقیقت نه به سترګې نه پټوو. موږ له چا کار په کونړ کې نه دی کړی په شلو کلونو کې او که کړی زه یو قامي سپین ږیره ماته دې وښیي. موږ له چا بنیادي اساسي کار نه دی کړی. که سړکې جوړې شوي دي هم پیسې به پکې خوړ کېدي او ټولې په کنډو او کپرو باندې بدلې دي. اوس به داسې وکړو چې دا نظام ګوره امارت اسلامي د هر څه د امارت اسلامي په غاړه نه وراچوو. موږ د ولس مخکې دلته مشرانو اشاره وکړه چې هر کار د مشرانو نه موږ وغواړو چې دا تاسې وکړئ او ته نظام یو ستا مسؤلیت دی. دا د ولس مسؤلیت څه شو؟ که موږ او تاسې یو شی راواخلو په یو ځای باندې کېدو نو دا ملک خپله زموږ ترقي کوي، خپله د ابادۍ په لورې روان دی. او دغه خدمت چې وزیر صاحب محترم وکړه دا نه هېرېدونکی خدمت دی. د کونړ ولسونو دا خدمت هېڅکله هېر نه کوي. د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو، د عامې روغتیا وزیر کونړ ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت د 200 بستریز روغتون د نیمګړو چارو د پیل ترڅنګ په څوکۍ ولسوالۍ کې د 20 بستریز روغتون ودانۍ هم ګټې اخیستنې ته وسپارله او په دې سربیره یې د مرکز اسداباد په تیشي سیمه کې د زماني کورنۍ لخوا د روغتیایي مرکز ودانۍ پرانیسته. درنو او قدرمنو لیدونکو، کونړ ته مو د عامې روغتیا وزیر محترم مولوي نورجلال جلالي د سفر په اړه دا ځانګړې خپرونه همدومره وه. تر بیا ښې چارې.